پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما یو پیر تپوسو او دا حدیث په صحیح ترغیب کې شتي صحیح سند والا دی ویا نبی الله من خیر الناس اې دا الله پیغمبر په دې خلکو کې غوره خلق او غوره انسان او غوره شخص هغه څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ذو القلب المخموم واللسان الصادق هغه انسان چې زړه صفای زړه د ګناہوں نه پاکي زړه الله ته رجوع کوونکی او د رښتینی جبه خاوني دا سړی چې د خلکو کې غوره انسان دی نو تاسو دا غواړئ چې په غوره خلکو کې راشي نو جبه به کومه ساتئ رښتینی جبه چې پرې جبه باندې دروغ رانشي دې باب کې یو بل حدیث وی مګر که حدیثونه ما ځان ته راجمع کړي هم دي وخت لږ دي خو صرف یو بل حدیث ته وایم دا حدیث امام طبراني رحمه الله راوړی دی په هغې کې دا دي چې صحابه کرامو یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې هغوی ناستو صحابه کرام نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اودس دا اوبه راوغوښتې د چاردام دپاره یې اوبه راوغوښتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوبو کې دا لاس دننه کو د هغې نه به اوبه رااخېستې او چاردام به یې کو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چاردام نه فارغه شو د حدیث ته ورکېد او دا ښه صحیح حدیث دی شیخ البانی رحمه الله دې ته حسن ویلی او نور علماو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چاردام نه فارغه شو نو صحابه کرامو په دغه اوبو باندې حمله کړه چې وایي ما ته میلاو شي بل وایي ما ته میلاو شي څوک به ترې وڅکي څوک به استعمال کړي ځکه چې دې کې برکت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې لاسونه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا صحابه کرام ولیدو چې دوی په دې اوبو باندې راپړ شو وایي ما حملکم علی ما فعلتم د څه د لاسه تاسو دا کار کوئ ولې څه چل هغه ته حب الله ورسوله د الله سبحانه وتعالى سره د محبت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت د لاسه دا کار کوي اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله کتاسو دا غواړي چې الله تاسو سره محبت وکړي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو سره محبت وکړي هغه ته کېږي دا موږ ټول غواړو موږ ټول غواړو چې الله موږ سره محبت وکړي موږ ټول غواړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره محبت وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ښیي فأدوا إذا اؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم درې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي که غواړي چې الله سره محبت وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې څوک د سره امانت کیږي په کې خیانت نه کوي او چې کله خبره کوي نو رښتیا به وي او د ګاونډي سره به ښه کوي دا درې کارونه چې کوي الله به سره محبت کوي